د لوګر والي سره دا لیدنه چې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ برابره شوې وه کې د اطلاعات او کلتور رئیس د سیمه ییزو او ملي رسنیو استازو او خبریالانو ګډون کړی و. د لوګر والي رسنۍ او خبریالان د دولت او ملت ترمنځ ارتباطي پل یاد کړل او د دې ولایت د رسنیو استازو او خبریالانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. انشاءالله ما در خدمت هستیم، هر کمی کاشی باشه ما همراهتان همکار هستیم. بعضی که شما زبان حکومت هستیم، شما یعنی تقریبا یک انسانی که زبان نداشته باشه هیچ هست و خصوصا بخش اطلاعات و کلتور و بخش خبرنگاری و تلویزیون و خیلی وظیفه‌ای که شما دارین خیلی وظیفه مقدس است، پاک است. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس والي ته په خطاب کې د دې ولایت رسنۍ اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته ژمنې وبللې او د لوګر اوسنی رسنیز بهیر یې ښه یاد کړ. تعارف او د معرفت ناسته وشوله چې دغه ناسته د کلتور ریاست په توسط باندې برابره شوې وه او د دې ناستې په جریان کې د لوګر په رسنیز وضعیت باندې اطلاعاتي وضعیت باندې بحث او خبرې وشوې. والي صاحب ته کامل معلومات ورکول شول او د دې ترڅنګ ژورنالستانو خپل هغه ستونزې مشکلات چې دوی اوس موجوده حالت کې لري د والي صاحب سره شریک کړي. بل پلو د لوګر خبریالانو له والي سره ناسته په دې ولایت کې د رسنیزو چارو د لاښه کېدو لپاره ګټوره بولي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ولایت پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دغه غونډه کې پر بېلابېلو مسایلو خبرې اترې وسولې. د رسنیو برخه کې په لاسته راوړنو بحث وشو او ترڅنګ هغه کومې ستونزې چې په لوګر ولایت کې د رسنیو په برخه کې وي، د ژورنالستانو برخه کې وي، هغه هم له والي سره د وړاندیز په شکل باندې شریکې سوې او دوی هم ډاډ راکړه چې دغه ستونزو ته به بې له ځنډه رسیدګي وشي. دا یادونې وړ ده چې لوګر کې د اسلامي امارت په راتګ سره 2 نوې غږیزې رسنۍ رامنځته شوې دي.